د تعلیم د حقونو فعال او د قلمدار ټولنې مشر متي الله ویسا د طالبانو له زندانه خوشي شوی دی. قلمدار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې متي الله ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرولو وروسته راخوشي شو. د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا هم د هغه د خوشي کېدو په اړه په یو پیغام کې وویل متي الله ویسا د 9 میاشتو زندان تیرولو څخه وروسته نن ایلاسو دغه په باره باندې پریکړه شوې وه چې هغه نن ایلاسو نو نور داسې څه نشته چې مثلا هغه زموږ اوس پیلن د رسنیو سره شریک خو هغه اوس ایله سوی دي. محکمې هغه د هغه ادعاو له مخې چې کومه ادعا سوې وله متي الله ویسا ته هغه 9 میاشتې تنفیذي حبس ورکول سوی دي، کوم چې د غلطو ادعاو له مخې متي الله دوی محکوم کړي وو. هغه محکمې داسې خاص عدالت نه دی کړی، هغه څه یې منلي دي. ښاغلی ویسا د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې نیول شوی و. طالبانو په ده تور لګولی چې خپلسري فعالیتونه یې کول او د نظام ضد هڅونې یې درلودې. متي الله ویسا له تعلیمه د افغان نجونو د محرومولو په غبرګون کمپاینونه کړي وو او لرو پروتو سیمو ته په ورتلو د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. طالبانو رسما د ویسا د خوشي کولو په تړاو لا څه نه دي ویلي.